د خوست ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي دا چې په دې وروستیو کې په یاد ولایت کې د شري ساري ناروغي زیاته شوي د اړوند د ډاکټرانو له لوري په یاده برخه کې خدمات پرخ کړي د دوی په وینا د دې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لامل پر وخت د واکسینونو تطبیق د کورنیو غړو خپل منځي نږدې اړیکې او د عامې روغتیا سپارښتنو ته نه پاملرنه ده. دا چې ناموسم هم دغه ده د شري ناروغي هم لږ څه نه څه سرعت کړی ده خو زموږ د سرویلانس ټیم او ورسره نور ملګري چې په اطرافو کې ګرځي معاینات یې شروع کړي دي او د هغې د واکسین د تطبیقولو پروسه هم روانه ده خو د کورنیو او د هغوی د ماشومانو د میندو او پلرونو څخه مو هیله دغه ده چې خپل ماشومان هغه کې واکسین کړي تر څو د دې مریضۍ مخنیوی وکړي شي. بل لور ته هم خلک هم د ملکي روغتون د ډاکټرانو مننه کوي او وایي چې روغتیایي ټیمونه نه یوازې دا چې له ناروغانو سره ښه چلند کوي بلکې د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره یې عامه پوهاوی هم زیات کړی دی. د اسلامي امارت نه او په تېره کې د نړیوالو مؤسسو نه دا غوښتنه لرو او چې دغه خونې د مریضانو زموږ دپاره زیاتې کړي ځکه چې دا خو یو او ملي خدمت ده او دغه خدمت ته باید ټول موږ تاسو متوجه شو ځکه چې او دغه چې کوم دا شفاخانه او سړک او برق دا هغه شیان دي چې دې ته د موږ د افغانستان بچای ضرورت لري. موږ واکسین ته راغلي وو 9 میاشتې پوره وې الحمدلله ښه په هغه سره مو واکسین مو ته ورسوه او نور خلکو نه دا غواړي چې په خپل وخت واکسین ته ورکړي او واکسین ورکړي. ډاکټران ټینګار کوي چې خلک باید د ډاکټرانو سپارښتنې په پام کې ونیسي. دوی وایي که ماشومان ته پر وخت واکسین تطبیق شي نو د شري ناروغۍ کې به د پام وړ کمی راشي. اکثره خلکو چې په کورنۍ کې یا په ساحه کې مشره پیدا شي دغه ناروغي د یو انسان نه بل انسان ته په اسانۍ سره نقل کیږي. د دې غټ عامل یو دا هم ده چې اکثره خلک د واکسینو یعنې په خپل وخت نو تطبیقوي نو که چېرته واکسین په خپل وخت تطبیق نه شولو نو د شري ناروغۍ د انتقال ډېر احتمال ده او موږ داسې ټولنه ګډ ژوند لرو اکثره مستقیمه اړیکې لرو سره او په یو کور پاش په دې سره اوسېږو نو کله چې یو څوک په نږدې سره واوسېدلو نو حتما به دا ناروغۍ د یو بل ته د انتقال سبب کېږي. یاد دې وي چې خوست ملکي روغتون د شري واکسینو د تطبیق ترڅنګ په بېلابېلو روغتیایي برخو کې د خوست میشتو ترڅنګ د پکتیا، پکتیکا، غزني عامو خلکو ته خدمات وړاندې کوي چې تر ډېره ورنه خلک راضي ښکاري.